علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د ذبیح الله په نامه پوښتنه کوي د ایران نه چې دا و زمانه کې خلک په هوټلونو کې ودونه کوي، دا څنګه ده؟ نو محترم وروره، دا د دوه وجوهاتونه کیږي. بعضې خلک کورونو کې جای نه لري، مجبوریت د وجې نه کوي. بعضې خلک محترمه د هوس د وجې نه کوي. نو محترمه، اسراف خو تقریبا تر حده ډېره اسراف پکې شته. اسراف هم په اسلام کې ناروا ده. او بل دا د محترمه چې هلته نارواوې هم ډېرې پکې کېږي، ښځې بې حجاب او بې ستره پکې ګرځېږي او ساز او موسیقي هم پکې وي. نو محترمه، نفس دا واده په فندقونو په هوټلونو کې ناروا نه ده، تر څو چې نور ناروا ورسره نه وي، چې مثلا اسراف ده، رقص و موسیقي ده، یا نور ناروا وي. د که هغه ورسره یې ناروا ده، که هغه نه یې ورسره وروره بیا پروا نه کوي. لکه مثلا مجبوریت وي. فقه الحنفي فی الصوب الجدید کې د هغه ودونو د ولایمو میلمستیاوې په فندقونو کې یو حدیث هم راوړی چې د رسول الله سلام د صحابه، یعنی اصلي علت هغه نور شرعي موانع دي، هغه وجې نه ناروا ګرځېږي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسې.